جنرال مبین دوباره ولې ونیول شو؟ طالبانو ولې جنرال مبین ونیو او محکمې ته یې کړو؟ جنرال مبین داسې کوم جرمونه دوباره وکړل چې په 1.5 کال قید باندې محکوم شو؟ جنرال مبین ویلي دي چې باید د افغانستان شیخان له ما سره کینی او زمان هغه پوښتنو ته جوابونه باید راکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. جنرال مبین چې دوباره طالبانو نیولی او په 1.5 کال بند باندې محکوم کړی، هغه ویلي دي باید د افغانستان شیخان او مولیان له ما سره کینی او زما پوښتنو ته ځوابونه راکړي. جنرال مبین تر دې مهاله خپل پوښتنو ځوابونه نه دي روښانه کړي چې څه پوښتنې له دغه شیخانو څخه کوي. طالبانو ویلي دي بیا چې جنرال مبین د دې قانون څخه سرغړونه کړې ده. هغوی وویل موږ پر جنرال مبین باندې داسې حکم ایښی و چې باید د افغانستان څخه ونوځي. هغه بیا هم دوبۍ ته ولاړو او دا هم ورته ویل شوي ول چې باید په غونډو کې ګډون ونه کړي او نه هم په خپل کور کې غونډه جوړه کړي. هغه دوباره دغه کارونه وکړل او ورته مو وویل چې زموږ پر ګاونډیانو باندې هغه هیوادونو چې زموږ ګاونډیان دي چټیات یا هم بدرد پسې وروایه او نه هم اخطارونه ورکړی. هغه دوباره دغه کارونه ترسره کړل چې پاکستان پسې بدرد او اخطارونه یې ورکړل. هغه طالبانو ویلي دي موږ هیڅ هیواد سره خپله شخړه نه غواړو، نه هیڅ ګاونډي سره شخړه غواړو، که پاکستان، ایران، تاجکستان هر ملک وي. هغوی وویل موږ د هیڅ هیواد سره شخړه نه غواړو. نو جنرال مبین زموږ له قوله خلکو ته اخطارونه ورکوي چې دا د قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او داسې نور بې قانونه کارونه یې هم ترسره کړي چې طالبانو یې تر دې مهاله نه دي واضح کړي. خو جنرال مبین ډېر په غوسه او افغان مولیان یې غوښتي دي چې زما پوښتنو ته باید جوابونه راکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې.